ستاسو د غاښونو خرابېدو د ټولو نه غټه وجه دا ده که چېرې تاسو هغه خوراک کوئ چې په هغې کې چیني مقدار زیات وي، که هغه بازاري وي یا ستاسو د کور خوراک وي، یا تاسو هغه کولډ ډرنک او هغه بوتلې ډېرې زیاتې څښئ په کوم کې چې د چیني مقدار ډېر زیات وي، نو د هغې د وجې ستاسو غاښونه خرابېږي او ستاسو غاښونه ځکه خرابېږي چې په هغې کې د چیني مقدار ډېر زیات وي. او کله هم چې زموږ خولې ته زموږ وجود ته د چیني مقدار ډېر ځي نو زموږ په خوله کې داسې بکټریا او داسې جراثیم موجوده دي چې هغه چیني خوري، او کله هم چې هغه چینی خوړل شروع کړي نو د هغې نه ایسډ او تیزابیت خارجېږي چې هغه تیزابیت بیا زموږ غاښونه چې کم دي هغه خرابوي. زموږ په غاښونو باندې کم چې دا سپین پوټکی دی کم ته چې انمل ویلی شي نو دا تیزابیت دا غاښونو او دا پوټکی خرابوي. د هغې نه بعد بیا په غاښونو باندې تور شان یا زیړ شان یا خړ شانتې پوټکی راشي کم ته چې موږ په میډیکل کې کیري یا ټیټ ډیکې یا کیویټي ویلی شو. او کله چې دا کیري راشي په غاښ باندې نو دا غاښ د ځان سره ختموي او د هغه ژوند خرابوي. نو که چېرې تاسو وایئ چې زموږ غاښونه دې محفوظ پاتې شي او زموږ غاښونه دې نه خوږېږي او مه دې خرابېږي نو د هغې دپاره بهتره خبره دا ده نو تاسو د هغه خوراک نه ځان وساتئ په کم کې چې د چینې مقدار زیات وي، او تاسو هغه خوراک کوئ په کم کې چې د کیلشیم مقدار زیات وي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ او دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.